سلامونه ګلالیو محصلینو زده کوونکو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاستئ. نن زموږ درس دی ریموټ ډیسکټاپ. څه شی؟ ریموټ ډیسکټاپ. را به شو لومړی به د ریموټ ډیسکټاپ لږه تیوري ووایو، بیا به پریکټیکل کار ته راشو. څنګه مو خوښه ده؟ ګوره کوم چې ریموټ ډیسکټاپ دی ګرانه اباسي نو دا په کوم ځای کې کارول کېږي؟ ښه پوهېږې دا کارول کېږي ګرانه کله چې ته غواړې ریموټلی د یو کمپیوټر سکرین اکسس کې څه وکړې؟ ګوره دغه کمپیوټر دی بل کمپیوټر راغلی، زه غواړم د کمپیوټر سکرین اکسس کړم. ولې؟ د ټربل شوټینګ لپاره غواړم مشکل حل کړم، غواړم یو څه ورته وښایم، غواړم مشکلات عموما د مشکلاتو د حل لپاره راځي. صحیح ده ګرانه؟ بالکل. ریډي خو یاستئ که نه؟ ښه نو دغه ریموټ ډیسکټاپ چې دی دا یو پروتوکول کاروي، هغې ته وایي RDP پروتوکول. کوم پروتوکول کاروي؟ RDP. دا د RDP پروتوکول په ترو دا کار کوي. ښه د ریموټ ډیسکټاپ دپاره په وینډوز 10 11 عموما ګوره ښه په پروفیشنل ایډیشن او انټرپرایز په هوم ایډیشن کې به دا نه وي. تاسو سره د ریموټ ډیسکټاپ دپاره یو آپشن راځي. څه راځي؟ چې د هغې په ترو تاسو ریموټ ډیسکټاپ کوئ. ګورئ ګرانه دا کمپیوټر زه د دې کمپیوټر سکرین اکسس کوم. دا کمپیوټر په خپلو منځو کې کنیکټ وي که نه؟ کنیکشن خو حتمي دی. اوس خبره دا ده چې ته په کومه طریقه کنیکټ کوې، که په اډهاک کنیکټ دي، که د وای فای لارې کنیکټ دي، که د انټرنیټ له لارې کنیکټ دي، ولو که دا مثلا دلته نږدې وو که په امریکا کې زه ریموټ ډیسکټاپ کوی شم. خو شرط څه دی؟ کنیکشن. چې یو دا زه پینګ کړم چې ته ته زما غږ درځي سلام، ته وایې وعلیکم سلام، بیا به کمیونیکیشن کوو. چې غږ مې نه درځي نو کمیونیکیشن به څنګه وکړو؟ صحیح ده؟ دا ټیم پروفیشنل او انټرپرایز د فرق شي. ګوره کوم چې انټرپرایز دی دا بیخي اعلی ورژن دی، پروفیشنل د هغې نه لږ ټیټ دی. بعضې داسې آپشن په انټرپرایز کې به وي، په پروفیشنل کې به نشته. په انټرپرایز یې بیخي اعلی ورژن دی. صحیح ده؟ ښه ګورئ ګرانه یو بل کار دا خبر زده کوئ چې کوم ریموټ ډیسکټاپ دی په دې کې انټراکټیو اکټیویټیز نه کېږي. څه نه کېږي ګرانه؟ انټراکټیو اکټیویټیز څه معنا؟ ګوره انټراکټیو اکټیویټیز دا معنا چې ما او ته ایټ ټایم کار نشي کوی. په ریموټ اسسټنټ کې دا کار کېږي، خو په ریموټ ډیسکټاپ کې چې ستا د کمپیوټر سکرین ما اکسس کو کنه ته به لاګ آوټ شي، ته هیڅ هم نشي کوی. ټول کار به زه کوم، ستا د کمپیوټر ټول اکسس ما سره شو فل پاور. نو زه چې څه کوم تا ته به نه ښکاري، مګر په ریموټ اسسټنټ کې بیا دا کار کېږي. ښه دغه ریموټ ډیسکټاپ چې کوم دی که نه ګرانه دا یو پروتوکول کاروي، هغې ته وایي RDP پروتوکول. او د RDP پروتوکول هغه پورټ نمبر چې دی 3.9. ګوره یوه خبره یاد ساتئ، دا خبره دې ذکر کوم چې یوازې 3.9 یا پورټ نمبر نه کاروي. او دا ګوره 3.9 یا د TCP هم کاروي او 3.9 یا د UDP د دواړو پورټ نمبر کاروي. او یوازې دا نه، نور ډېر پورټ نمبر هم دا کاروي. ګوره یاد ساتئ که چېرته تاسو مخکې لاړئ ذهن مو خلاص شو، دا خبر ځان سره یاد وساتئ، بیا دې باندې لږ سرچ وکئ چې موږ ریموټ ډیسکټاپ کاروو کله چې موږ لوکل نیټورک کې چېرته زما خپل دلته نیټورک دی، خو که چېرته ستا کمپیوټر په امریکا کې دی په بل ځای کې دی بیا اکثره وخت موږ ریموټ ډیسکټاپ نه کاروو، ځکه د فایروال ریلیټډ دا ډېر زیات مشکلات لري. د فایروال ریلیټډ دو پروتوکول ډېر مشکلات لري، ډېر کنجکاوه پروتوکول دي. یو د FTP پروتوکول او یو د RDP پروتوکول. صحیح ده؟ کله چې دا غواړې ریموټ ډیسکټاپ رن کړي نو د هغې لپاره به ته راځي MSTSC به وایي، یا به سرچ کې لیکي ریموټ ډیسکټاپ. ګورئ ګرانه چې غواړې ریموټ ډیسکټاپ ورن کړي که نه S وه دلته وینډوز S دلته ولیکه ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن. فکر به شته؟ دلته به راشي. ګوره د ریموټ ډیسکټاپ د کنیکشن لپاره اول څو خبرې دي ګرانه، متوجه یاستئ؟ اول نمبر تاسو به په فایروال کې یو رول ایډ کوئ. څه به ایډ کوئ؟ یو رول به لکه دا کمپیوټر ستا څوک ریموټ ډیسکټاپ. ګوره ریموټ ډیسکټاپ چې ته کله فایروال بند کړي بده خبره ده که نه، هر څوک اټیک کوي، فایروال به ستا خلاص وي چې اټیک نه مخنیوی وشي. نو RDP ډېر جالب پروتوکول دی د ده دپاره چې څوک را نشي او ستا ریموټ ډیسکټاپ جګ نه کړي نو بای ډیفالټ فایروال دا بند ساتي. نو تاسو به ټول کله چې غواړئ یو کس ریموټ ډیسکټاپ اکسس کوي هغه باید یا ټول فایروال آف کړي او یا په فایروال کې یو رول ایډ کړي. څه ایډ کړي؟ دې کې ته زه خبرې وکړم څنګه به دا رول ایډ کوئ. ګوره ګرانې اول به زه وګورم چې زما د کمپیوټر کې متوجه یې باسي نه. زه رایټ کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم، چینج سیټینګ ته راځم او دلته راځم ریموټ ته. ګوره ریموټ ډیسکټاپ الاؤډ دی که نه، زه به دا بند کړم. تاسو د دې کې سیس ښایم. ګوره راځم کنټرول پینل ته. چېرته راځم؟ کنټرول پینل ته او دلته راځم وینډوز ډیفینډر فایروال. فکر مو شته؟ دلته راځم ګوره
چې کوم شیان الاود دي کوم نه الاود دي. کې زه ریموټ ډیسکټاپ ګورم. ګوره ریموټ ډیسکټاپ زکه چینج سیټینګ ته راشم. ګوره ریموټ ډیسکټاپ دلته څه وایي الاود ایپس اینڈ فیچر دا هغه اپلیکیشن چې الاود دي. آیا ریموټ ډیسکټاپ ته چک لګیدل دی؟ آیا پرایویټ اینڈ پبلک ته چک لګیدل دی؟ نه دی لګیدل. نو چې ته کله غواړې یو چاته ریموټ ډیسکټاپ الاود کې را بشي دي نه د ریموټ ډیسکټاپ ته چک ولګي او دلته پرایویټ او پبلک کې به ورته الاود کې. صحیح شو یو دا خبره دي چې تاسو وکړو چې چک نشته کنه. ایڈوانس سیټینګ ته کراشم چیرته دلته ان باوند رول ته راشم او په دې کې تاسو وګورئ ریموټ ډیسکټاپ چې شي ریموټ ډیسکټاپ ان دا وزلګ لوي کم د سلګ راشي وګورئ چې کوم پورت نمبر کاری. پورت نمبر یې څو دی؟ 3 نه هات یا کنه فکر مشته لوکل پورت نمبر. نو ګورئ چې دلته آی دا رول لګیدل دی نه د ټیک ته نه لګیدل کنه. نو موږ به یو خبره کوو ګرانه چې تاسو د دې رول اضافه کولو ته اړتیا نه لري. یو کار وکړئ کله چې ګرانه تاسو غواړئ یو کس ریموټ ډیسکټاپ اکسس کوي کنه نو تاسو به اول نمبر هغه ته وایي چې لاړ شه او دا اپشن ولګوه. کوم اپشن ولګوه؟ allow remote connection to this computer. که چیرته هغه شخص د چا د کمپیوټر سکرین چې اکسس کوي دا چیک نه لګولې آی تی ریموټ ډیسکټاپ سکرین اغسته شي نه دا چیک باید ولګي. دا چیک باید ولګي. نو کله چې دا چیک هغه ولګي نو هغه ریموټ ډیسکټاپ ته اکسس ورکړو چې اني باډي کوي شي چې راشي زما د کمپیوټر ریموټ ډیسکټاپ سکرین اکسس کی د RDP پروتوکول پاستا. اوس ګورئ ګرانه بیا کنټرول پینل تر ازم. اوس به غرور خپل رول به خپل اضافه شوی ګوره خای دلته راشه اول دلته راشه ریموټ ډیسکټاپ چینج سیټینګ. ګوره په پرایویټ او پبلک کې دوه کې چک لګیدل کنه. ته یو کار وکړه کوشش وکړئ اکثر وخت د پاره ګرانه دغه پبلک نه چک اخوا کوي. څه معنا چې دلته لوکل کې یو کس غواړي زما کمپیوټر سکرین اکسس کی ورکه اجازه مګر د انټرنیټ لار چاته اجازه مو ورکو. فکر مشته په دې رول فیش وي دا رول غیزه پکړه خو ماته بیا هم پبلک ختم کړو. پبلک متري ختم کړو. متوجه نه یاستئ کنه. ها ګوره اوس ایڈوانس سیټینګ تر اعظم په دې کې ان باوند رولز تر اعظم په دې کې اوس RDP تر اعظم ریموټ ډیسکټاپ یوزر ان ګوره چک ولګیدو چک ولګیدو. کله ته په کلیک وکم او سکوپ تر راشم دلته ګوره انیبل دا رول انیبل دی. هر څوک کوي شي چې په 3 نه یا باندې راشي او ګورلته سکوپ وګوره ان آی پی ایډرس ان ایپل کله باندې نه هر څوک راځي داخل کې هر آی پی ایډرس باندې اکسس کوي مشکل نشته. تر دې پر خو پوه شوي کنه اوس بعد انټرنیټ لاریس دا باندې شي کنه کېږي چې انټرنیټ په تور ته کنیکټي البته کنیکشن اوس نه کیږي ځکه ما چک آف کو. وګوره ګرانه د ریموټ ډیسکټاپ لپاره څو خبرې دي. اول نمبر یې ګرانه ته غواړې کنه د دوه کمپیوټر بيخي دلته ایم اس پینټ کې ساده څه وکړم دا یو کمپیوټر دی کنه او دا بل کمپیوټر دی. دا دی PC1 او دا دی PC2. PC1 غواړي د PC2 اکسس کړي د پارسه کار دی سو شان ته ضرورت دی. اول نمبر دا دوه کمپیوټر باید کنیکټ وي. صحیح ده کنه. د دې دوه د ته باید آی پی ایډرس لګیدلې وي د ته باید آی پی ایډرس لګیدلې وي که په لوکل کې کنیکټ وي آی پی ایډرس باید د سیم کلاس نه وي. صحیح ده. و شو دې پوری دا باید ریموټ RDP پروتوکول انیبل کی هغه چک باید ولګي یو او په فایروال کې باید رول اضافه کی. صحیح شو کنه مشکل خبرې دلته دې شخص سره باید یو اډمنسټریټر اکاونټ وي چې شي دا خبره د اوس غلطم ثابتون خلک صبر وکي ځکه مس کې ډیر خبر دي او دا اډمنسټریټر اکاونټ باید شو لري پاسورډ ولري. دا شخص چې کله غواړي دې شخص د پاره ګرانه دا PC1 چې کله غواړي PC2 اکسس کی کنه نو الته ورته باید د یو دانا کوم اکاونټ پاسورډ او یوزر نیم ځکه اډمنسټریټر ځکه اډمنسټریټر نه بغیر بل څوک اجازه نه لري چې کمپیوټر سکرین اکسس کی. دا کار به پریکټیکل کوم څنګه مخه ده بیا به نور خبرې وروسته وکړو. زبراشمه د دې کمپیوټر آی پی ایډرس به ولګم څنګه مخه ده Windows R ncpa.cpl وګورم چې دې آی پی ایډرس څه دی. ګور دې کمپیوټر آی پی ایډرس څه دی 1011 دا به د خپل کمپیوټر نه اکسس کوم زما د خپل کمپیوټر آی پی ایډرس 10.0.5 دی چې دی 5 دی. نو زه به دلته راشم اول نمبر دا شخص باید ریموټ ډیسکټاپ انیبل کی کنه رائټ کلیک باید وکي پراپرټیز تراشي چینج سیټینګ تراشي ریموټ تراشي الاو دی کنه. ګوره دا اپشن که چیرته ولګي
نو ریموټ ډیسکټاپ به کار کوي. کله بر اپشن ولګي کار باندې کوي الاو شوی خدای لاندې بل اپشن ته وګوره. دې ته وایي نیټورک لیول اتنټیکیشن. چې شي NLA څه ورته وایي NLA ګورل ته لیکلي دی network level authentication allow connection only from the computer running remote desktop with network level authentication. ګوره هغه کمپیوټر چې XP Windows پکې یا دا غي نه په خواني الته ودا اپشن بیا نه لګي بیا غوسره کنیکشن نشي کولای. د دې ګټه څه ده؟ دا د سکیورټي لپاره ډېر ښه کار کوي. چې لپاره زبر دا چیک کوم لګم ځا اوس به دا ویم چې NLA څه کار کوي. NLA همیشه لپاره کوشش وکړي چې ولګوي ښه ان ولګوي. دا NLA به تاسو هم چې NLA څه کار کوي. ګوره کله چې NLA ته تاسو چیک نه لګولې کنه ریموټ سیستم کنیکټ دین آسک فور کریډنشل. ته غواړې زما د کمپیوټر سکرین اکسس کنه IP ایډرس به ورکړي کنه کنیکشن برقرار شي. کنیکشن لاغه ورسته به ته یوزر نیم او پاسورډ راکا. دلته بروټ فورس اٹیکس کیږي بس هغه بزانه یوزر نیم او پاسورډ ورکړي او لګي به کار وکړي. کله چې دا ولنربیلیټي ده مشکل دی. خو کله چې NLA ولګي ریموټ سیستم مست authenticate provide identity before connecting. connection بیخي برقراره کیږي نو اول ته اول یوزر نیم پاسورډ راکا ورسته بیا کنیکشن برقرار کیږي. نو NLA ته همیشه لپاره چیک ولګوي. ها ګوره خو متوجه شئ چیک مې ولګاو ریموټ ډیسکټاپ مې الاو کو چیک مې ولګاو مشکل خو نشته کنه. اوس به زه راشم یو ځل به وګورم چې د دې کمپیوټر په کنټرول پینل کې التبا اپشن ته اډ شي وی کنه ګرانه خو ګور پریکټیکل لدار څه کوم متوجه شئ. ها دلته راشه ګوره ریموټ ډیسکټاپ چیک کنه لګیدلی کنه پرایویټ او پبلک دوه وتا ها صحیح دلته لګ راځم ایڈوانس سیټینګ ته راځم ان باوند رول ته راځم او دې ځکه راځم چې شته ریموټ ډیسکټاپ لګیدلی دی چیک کنه. ها دلته لګ ریموټ ډیسکټاپ ته لګو ګورې غانې کاتبه سکوپ ته وګوره هر څوک الاؤډ دی کنه هر نفر الاؤډ دی. اوس د کوم بیلګوس تغیرات راولو. اوس د یو خبر راته وکي د دې کمپیوټر IP ایډرس سو دی 10.0.11 ریموټ ډیسکټاپ الاؤډ دی. اوس هغه بل کس چې کله غواړي راشي کنه او ریموټ ډیسکټاپ اکسس کوي د دې دلته ورته باید د کوم یوزر نیمز دی اډمنسټریټر. دا خبر تاسو ته اوس په ثبوت ورسوم او پاسورډ یې باید دی. ګوره دلته وګوره او څوک اډمنسټریټر دی هر هغه څوک چې د اډمنسټریټر ګروپ ممبر وي. دلته وګوره ما سو اډمنسټریټر دی یو اډمنسټریټر دی بل ماهر افغان دی. ما سره نور یوزران هم شته. دلته وګوره جان یوزر شته خان یوزر شته او تاولا یوزر شته. خو دې کم یوزران دي سټانډرډ یوزران دي. آیا ته چې کله غواړې یو شخص ریموټ ډیسکټاپ اکسس کړي په سټانډرډ یوزر باندې لاګین کېدای شي. دلته څه ورته وایي ته غواړې دا کمپیوټر سکرین اکسس کړي کنه داسې یو یوزر نیم پاسورډ ماته راکړه چې په دې کمپیوټر کې اډمنسټریټر یې منل ته پاچای کته د چپړاسي د کور مشري. اوس کته یو سړی خپل کور کې واک نه لري نو مېرمنه راوړي دا کا کیږي هغه خپل کور کې واک نه لري. اوس راځي ریموټ ډیسکټاپ کومه وینډوز R ته راشي ګوره غانې اولی کې MSTSC دغه کمپیوټر IP ایډرس سو 10.11 ګوره د جان یوزر نیم پاسورډ ورکوم. جان یوزر تل شته کنه پاسورډ یې پیس د ماته معلوم دی پیس یس. اوس ګوره کار باندې کوي کار جان خو د ریموټ ډیسکټاپ ګروپ ممبر نه انذر یوزر یو دقیقه زه دلته راشم manage local user and group remote desktop user properties جان دا دې کنه ګرانه تاسو مغږ نه کوي. اوس به دا درته اوس په ثبوت ورسوم. ښه ریموټ ډیسکټاپ پراپرټیز ښه اوس به جان یوزر په نوم باندې نشي لاګین کېدی. ګوره ګران تاسو متوجه نه یاستئ. ګوره رن تر اعظم MSTSC دا جان پاسورډ شری پیس یس کوي شي جان خو ته سټانډرډ اکاونټ دی وای ته څوک پیژنې چې زما کمپیوټر سکرین اکسس کوي. ها دا ولې جان پیژنې ولې جان څه نه دی جان چپړاسي دا به سټانډرډ چې د څه کسي چې واک ولري یس. ګورې ښه دا ورته څه وایي ته باید هلته داسې یو یوزر وپېژنې چې هغه څنګه وي اډمنسټریټر یوزر وي. ښه نو ها ګورې اوس زه غواړم د ریموټ ډیسکټاپ وکړم نو مقابل طرف ما ته داسې اکاونټ معلوم وي چې هغه شوي اډمنسټریټر اکاونټ وي. ګوره که زه راځم MSTSC لیکم او دا IP ایډرس ورکوم په جان باندې دا هېڅ کلم نه کېږي ځکه جان یوزر هلته څه رقم یوزر دی
الته هغه سټانډرډ یوزر دی او په سټانډرډ یوزر دا هیڅ کله دا کار نشي کولی. ګوره پوهېږي چې نه کېږي که نه استاد که چېرته اډمنسټریټر یا پاسورډ نه لري اوس هغې ته م راځم صحیح ده. اوس ګوره اوس د اډمنسټریټر په اکاونټ ور داخلېږم ښه چې څنګه کېږي MSTSC او دلته راځم دا ځل اکاونټ چینجوم مور چوایس ته راځم یوز ا ډفرنټ اکاونټ دلته راځم ورته ورکوم ماهر افغان صحیح ده پاسورډ ورکوم پیس اوس به کنیکشن وشي ښه ډسپلی ولګي دغه کې کنه ښه زه دلته راشم چې ما سره دلته کم تاسو متوجه شئ ښه چې دلته ما سره کم دغه دی د اډمنسټریټر اکاونټ کم دی زه د هغه په ترو لاګین شم دا دواړه شته ګروپس اډمنسټریټر properties ماهر افغان and administrator ها زه به یوزر ته راشم د ماهر افغان پاسورډ به چینج کړم چې ماته یاد وي تیار اوس به راشم اوس به د ماهر افغان په ترو باندې لاګین شم مور چوایس یوز انادر اکاونټ ماهر افغان پاسورډ پیس یس الته به هغه لاګاوټ شي هغه به لاګاوټ شي هغه ته به صرف دغه سیو سکرین راشي او زه د هغې کمپیوټر ته لاګین شم فکر مشته که نه ماهر افغان ته لاګین شو ما د ماهر افغان د هغې کمپیوټر سکرین ما اکسس کو خو په کوم اکاونټ او د هغې سکرین دی ګورئ داخل کې ورچوال سکرین دی صحیح ده دلته را دی هلته ورچل کې هغه دی اوس ګوره اوس خبر دا ده یو خصوص خو مزده کوو چې کله تاسو غواړئ ریموټ ډیسکټاپ وکړئ که نه هلته باید تاسو سره څه رقم یوزر معلوم وي داسې یوزر نیم پاسورډ تاته معلوم وي چې هغه اډمنسټریټر وي په سټنډرډ دا کار نه کېږي ګوره زه په سټنډرډ کوم بیا هم ښه چې کېږي که نه کېږي ګوره ګیسټ او مشل خو بیخي نه کېږي خو په هغې خو بیخي نه کېږي زه به راشم انا یوز انادر اکاونټ جان او دلته به ورته ورکړم چې پاسورډ پیس دی ګورئ یس چې کوم ماته وایي دا نه کېږي خو که زه یو کار وکړم ګرانه ښه کاتبه یو کار موږ کوی شو کم کار کوی شو پوهېږې ادا دی که ته چېرته ګوره ته چې د کوم کمپیوټر سکرین غواړې اکسس کړې که نه ته چې کوم د کمپیوټر سکرین غواړې اکسس کړې هلته باید ته یو اډمنسټریټر اکاونټ وپېژنې یو دویم دا که سټنډرډ اکاونټ هم وي هغه باید په ریموټ ډیسکټاپ یوزر ګروپ کې شامل وي څه رقم ګوره داسې زه رایټ کلیک کوم پراپرټیز ته راځم دلته چینج سیټینګ ته راځم دې کې ریموټ ډیسکټاپ ته راځم او دې کې سلیکټ یوزر ته راځم دلته یو څه لیکلي دي with the user listed below can connect to this computer and any members of the administrator group can connect even if they are not listed هر څوک چې د اډمنسټریټر ګروپ ممبر وي هغه دلته کنیکټ کېدی شي ریموټ ډیسکټاپ حالانکه کله ته نوم هم نه وي او بل څوک چې د ریموټ ډیسکټاپ یوزر ګروپ وي نو دلته تاسو ته جان یوزر ښکاري نشته که نه زه به دا جان یوزر ریموټ ډیسکټاپ ګروپ ته ایډ کړم بیا به دلته راشي څنګه موخه ده بیا په سنټر باندې کار کوي رایټ کلیک وکړم منیج ته راځم لوکل یوزر ان ګروپ ته راځم یوزر ته راځم یا ګروپ ته راځم دلته یو ګروپ دی هغه دی ریموټ ډیسکټاپ یوزر هر څوک چې دې ګروپ ممبر وي ولو که ګیسټ یوزر وي ولو که سټنډرډ یوزر بس تا طاقت ورکو رایټ کلیک به وکړي پراپرټیز ته به راشي کوم یوزر به ایډ کوم جان څنګه مخوا ده جان چیک نیم اوکې اپلای اوس به جان یوزر کوي شي او دلته اوس راشه لګو ګورئ رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته راشه چینج سیټینګ ته راشه ریموټ ته راشه سلیکټ یوزر جان اضافه شو مخکې نه و که نه اوس د جان یوزر سټنډرډ یوزر دی خو ما اجازه ورکړه چې څه وکړه یو کس که د جان یوزر کریډنشل ورکړي بالکل کوی شي چې راشي مور چوایس یوز انادر اکاونټ جان پاسورډ پیس اوس به داخلېدی شي یس بالکل 100% داخل شو حالانکه جان یوزر هلته کوم یوزر دی سټنډرډ یوزر دی خو په کوم ګروپ کې ممبر دی نو هر یوزر چې تا په ریموټ ډیسکټاپ یوزر کې ور واچو د هغې ممبر دی کو د هغه په ترو باندې بیا څوک کوی شي چې لاګین شي دا خبره خو مزده که نه اوس به یو بله خبره ته کو یعنې معنا اډمنسټریټر اکاونټ حتمي نه دی بل اکاونټ جوړ کړه ریموټ ډیسکټاپ هلته واچو بس دویمه خبر دا ده زیاتره خلک دا وایي چې ښه طریقه هم دا ده چې هغه اډمنسټریټر اکاونټ باید ستا
پاسورډ ولري. ګوره که چېرته تاسو اډمنسټریټر اکاونټ وي او پاسورډ ونه لري نو د هغه په ترو باندې ګران اته ته نشي لاګین کېدی. په دې خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ ځان پوهېږي که نه په دې خبره؟ تاسو اډمنسټریټر اکاونټ دی او پاسورډ د هم کتو چې په یوزر خو لاګین شم که نه، اوس به زه یو کار وکړم دا به ختم کړم. راځئ بل اوس درته بله طریقه ښایم، بله طریقه ته وښیم. ګوره د دې ماهر افغان باندې خو زه لاګین کېدی شم اوس که نه، ځکه سټنډرډ اډمنسټریټر اکاونټ دی. خو راځئ چې پاسورډ یې خوا کړم. چې یې خوا کړم چې هر اډمنسټریټر اکاونټ ته چې پاسورډ نه وي په هغې ریموټ ډیسکټاپ نه اکسس کېږي. زه به یوزر ته راشم. کوم میسج ورکوي سر؟ میسج کې چې اوس ته وایم که نه دا مې ختم کړو که نه، پاسورډ نه ورکوم بیخي مې تش پرېږدو. فکر مو شته؟ اوس ګوره هلته یو ځل څه کړم ساین آوټ کړم یا لاګ کړم. ګورئ ښه چې پاسورډ نه لري. ګوره ورته او ماهر افغان کوم اکاونټ دی؟ اډمنسټریټر. ګورئ پاسورډ نه لري که نه، نو اډمنسټریټر اکاونټ چې پاسورډ نه لري په هغې باندې ریموټ ډیسکټاپ نه اکسس کېږي. نو دې دپاره به څه کار وکړم؟ ښه ورته وګوره ښه را به شمه. اوس به زه یو ځل ریموټ ډیسکټاپ کوم چې اکسس کېږي که نه. کوم یوزر باندې؟ ماهر افغان. ماهر افغان پاسورډ نه لري. یس دا به کنیکشن به کېږي که نه به کېږي؟ باید کنیکشن ونه شي. یو دفعه اوس کېدای شي پالیسي ما لګولې دې دپاره پالیسي ده ګرانه. وشو اوسه دا خو بد وکړه چې وشو. زه اوس به زه چیک کړم ښه MSTSC دلته پاسورډ نه لري. یس کېږي که نه او پاسورډ هم نه لري کېږي. دا یو پالیسي ده. آی تھنک دا ما پریکټس کو پالیسي ما لګولې ده. دا پالیسي که ونه لګوي دا کار نه کېږي. ښه زه به راشم پالیسي کوم ځای کې ده پوهېږي؟ پالیسي دې ځای کې ده وینډوز آر ته به راشي. دلته بولي کې gp-edit.msc چې شی gp-edit.msc. دلته چې کله رالي په دې کې به راشي وینډوز سیټینګ ته. چې شته وینډوز سیټینګ ته. کله چې وینډوز سیټینګ ته راشي دلته به راشي سیکیورټي سیټینګ ته. چې شته په دې کې به راشي لوکل پالیسي ده، په دې کې به راشي سیکیورټي پالیسي ده او په دې کې به راشي لیمټ لوکل اکاونټ. دا پالیسي by default enable وي. limit local account use of blank password to console login only. وای هر هغه څوک چې هغه پاسورډ نه لري بلینک پاسورډ وي دې کمپیوټر ته به د کیبورډ لارې خپل لاګین کېدای شي مګر ریموټلی ورته نشي لاګین کېدلی. که دا پالیسي چېرته زه انیبل کړم دا by default enable وي. دا پریکټس دپاره ما ډیسیبل کړی و. نو که چېرته دا پالیسي انیبل وي بیا به پاسورډ نه بغیر دا کار نه کېږي. زه به راشم gp-edit/force دا پالیسي به اپډیټ کړم. څنګه مو خوښه ده؟ اوس به دا کار نه کېږي. په دې خبره پوه شوئ؟ اوس ګورئ ښه دا پالیسي اپډیټ شي بغیر له پاسورډه به اوس دا کار نه کېږي. اوس ورته ګوره ښه ګرانې MSTSC ماهر افغان پاسورډ نشته کېږي. څه وایي هلته د ماهر افغان باندې پاسورډ نشته یا ماهر افغان باندې پاسورډ ولګوه او یا لاړ شه هغه پالیسي. اوس پوه شو په پالیسي باندې. اوس ګوره زه یو کار کوی شم ګرانې نه اوس نه کېږي. ونه شو که نه تا وکتو چې ونه شو فکر دې شته. اوس به زه رایټ کلیک وکړم او څه به وکړم منیج ته به راشم د یوزر باندې به پاسورډ ولګوم. څه به ولګوم بیا به کېږي. هغه جان یوزر یې سب جان یوزر خو پاسورډ لري کنه ایڈمنسٹریشن دی گروپ کې ده کنه دا ریموټ ډیسکټاپ او هغه د ایڈمنسٹریشن اکاونټ لري. یس کېږي مشکل نشته. ګوره کوم دلته موږ صرف دا خبره کوو چې اکاونټ باندې پاسورډ نه وي که هغه هر ګروپ کې ممبر وي بیا به نه کېږي. اوس زه راځم پاسورډ لګوم. ښه ګورئ پیس پاسورډ مې ولګاو که نه اوس به کېږي. اوس پاسورډ مې څه ولګاو پیس مړه په لکه چې اډمنسټریټر باندې مې لګولی د پاسورډ. ښه تاسو هم غږ نه کوئ PEAC پیس اکسس شو. څو خبرې مو زده کړئ. مقابل ته چې کله غواړې د یو کمپیوټر سکرین اکسس کې ته باید اډمنسټریټر اکاونټ معلومات شي. اډمنسټریټر اکاونټ باید پاسورډ هم ولري. که چېرته اډمنسټریټر اکاونټ پاسورډ ونه لري ته غواړې دا کار وکړې لاړ به شي هلته به پالیسي ډیسیبل کړي. چې به کړي هلته وینډوز ته به لاړ شي لوکل سیکیورټي هغه لیمټ لوکل اکاونټ هغه به پالیسي به ډیسیبل کړي. صحیح ده. که ته غواړې په سټنډرډ اکاونټ لاګین شي بیا به څه کوي
تا ته به RDS په ګروپ کې به دا شخص شامل وي. ګوره اوس ګوره ښه یو بل کار هم درته وښیم. MSTSC ته راځم. اوس خو د ماهر افغان په ترو لګین کېدای شم ګوره پیسې فکر مشته ښه لاګین شوم که نه. اوس به ګوره ګرانې زه به د مقابل طرف په کمپیوټر کې یو کار وکړم ګورئ ښه زما کوم ځای چې دا کمپیوټر اکسس کوم هلته IP اډرس څو 10.0.0.11 که نه. زه اوس دلته یو کار وکړم د دې دا اکسس کې سړي په دې باندې مشکل نشته رقم کېږي. ګوره ګرانه زه یو کار کوم وینډوز ډیپینډر فایروال ته راځم ایډوانس سیټینګ ته راځم دلته ان باونډ رول ته راځم لږ دلته متوجه شي RDP ته راځم چې ته راځم RDP یوزر موډ TCP ان دلته راځم کلیک کوم او دی رول کې پراپرټیز ته راځم. ګوره د سکوپ ته لږ وګوره که نه. سکوپ کې ورته څه ویلي دي دلته چې کوم IP اډرس دی او د باندې نه چې کوم IP اډرس راځي هر څوک کولی شي دا کمپیوټر اکسس کړي. زه ورته لږ قانون سخت کړم دلته ورته څه وایم ریموټ IP اډرس دیز IP اډرس او یو IP اډرس هم ورته ښیلی شم رینج هم ورته ښودی شم یو IP اډرس هم ورته ښودی شم دس IP اډرس. زه به ورته یم چې 10.0.0.0 د دې کمپیوټر IP اډرس د باندې نه 11 دی که 5 دی که نه زه به 6 ورکړم چې څه کېږي. اوکې مې کو خبره مو سخت کړله څه مې ورته ویله د باندې نه چې یو کس راځي او IP اډرس یې 10.0.0.6 وي هغه به ریموټ ډیسکټاپ کوي چې نور څوک یې نشي کوي. دا به زه اپلای کړم دا به دې زه اوکې کړم. اوس ګوره اوس د دې خو 5 ده که نه 6 خو نه ده که نه اوس به یې دا نشي کوي. ګوره دا غریب اوس ریموټ ډیسکټاپ نشي کولی ځکه د دې IP اډرس څو دی 5 دی اول ته ما څو اچولې 6 دی. ګوره دا اوس وایي انیشیټینګ ریموټ کنیکشن ګوره څه مشکل هلته فایروال څه کوي کار کوي خو که زه یو کار وکړم راځئ هلته مې شپږ IP اډرس ایډ کړي ده که نه که د دې کمپیوټر IP اډرس شپږ کړم بیا دا وګورو چې اوس کار کوي که نه. دا 5 به څه کړم ځکه هلته فایروال کې شپږ اضافه ده. اوکې کلوز اوس کار شو نو ډیر شان مو ذکر کنه په ریموټ ډیسکټاپ کې. اوس به تاسو کویکلی اورویو درکوم. ریموټ ډیسکټاپ مزدا کو RDP پروتوکول بیا مو ویل چې دلته یو رول اضافه کول دي. په دې رول کې تاسو کوم ماروسه چینجز هم وکړئ چې سپیسیفیک IP اډرس مې اضافه کوئ یا پرایویټ یا پبلک کې او تاسو څنګه چې ریموټ ډیسکټاپ ته چیک ولګوئ دا اپشن خپل لګیږي. صحیح ده کنه. تاسو به کوي شي ګرانه چې دلته راشي او چې ته کله غواړې د ریموټ کمپیوټر سکرین اکسس کې کنه ته باید هلته داسې یو یوزر معلوم وي چې هغه سره رقم وي اډمنسټریټر وي یو او یا د دغه ریموټ ډیسکټاپ یوزر ګروپ ممبر وي. NLA مو زده کړه نتورک لیول اتنټیکیشن چې دا همیشه لپاره چک ساتي. صحیح ده. دغه ګروپ مو زده کو ریموټ ډیسکټاپ یوزر ګروپ پالیسی مو زده کړه کچیرته ریموټ ډیسکټاپ یوزر کچیرته اډمنسټریټر اکاونټ پاسورډ ونه لري بیا ته ریموټ ډیسکټاپ نشي اکسس کولی انلس انټل چې راشه دا پالیسی څنګه کې ډیسیبل کې خو دې پالیسی ډیسیبل کول ډیر مشکلات لري. مې ډیسیبل کوي دا پالیسی څنګه ډیسیبل کېږي دا خبره مو ته وکړله. NLA مو زده کړو. بل ګرانه یو خبر زده کړئ دا ریموټ ډیسکټاپ چې کوم دی کنه دا پاس تھرو اتنټیکیشن نه مني شي نه مني بس دا یو خبر زده کړئ ان شاء الله. پاس تھرو اتنټیکیشن به نه پوهیږي دا به ته وایم بیا خبره ختمه کو. صحیح ده. پاس تھرو اتنټیکیشن نه مني. ګورئ ګرانه پاس تھرو اتنټیکیشن څه معنا دلته یو یوزر دی نوم یې دی خان چې شي او پاسورډ یې څه دی 1 2 3. صحیح ده کنه. دلته دیږي کې یو یوزر لاګین دی پاسورډ دی نوم یې دی خان او پاسورډ دی 1 2 3. خو متوجه شي ګرانه ها دا کمپیوټر غواړي دا بل کمپیوټر اکسس کی مشکل خو منی تر دې پوری د دې یوزر نیم څه دی خان 1 2 3. ګوره کله چې ته شیر اکسس کې کنه په شیر کې دا کار کیږي دا یوزر به واخلي خپل یوزر نیم او پاسورډ خپل یوزر نیم او پاسورډ یې څه دی د څه براشه دی یوزر ته وای دا خان او 1 2 3 واخله خپل سیم ډیټابیس کې چک کا وګوره چې خان او 1 2 3 پاسورډ ولشته کنه دا چې وګورې شته کنه نو یوزر نیم او پاسورډ به ترې ونه غواړي. که چیرته دا خان یوزر نیم خان او 1 2 3 دلته نه وي بیا به ورته وایي چې یار تا چې کوم کریډنشل راوړي دا خو ما سره نشته. اوس ته داسې یو کس پېژنې چې ما سره دلته لیکل کېږي بیا ته غواړي او که سیم ټو سیم وي دا کار په شیرینګ کېږي دا کار په ریموټ ډیسکټاپ کې دې ته وایي پاس تھرو اتنټیکیشن چې
ریموټ ډیسکټاپ کې که ستاسو دوه کمپیوټر کې سیم یوزر نیم پاسورډ وي بیا هم اتنټیکیشن غواړي. نن لپاره همدومره تاسو بس دی.